د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په موړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن دوشنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې څلورمه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې څلوېښتمې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټیکي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د جوزجان ولایت د ځایي چارواکو او دیني عالمانو سره وکتل. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وايي د حکومتي بنسټونو د خدماتو د وړاندې کولو لړۍ به لا غوره او پراخه شي. او میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اختریزي سیالۍ د شهید غلام نجیب لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د جوزجان ولایت د ځایي چارواکو او دیني عالمانو سره وکتل. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون خپل کاري دفتر کې د جوزجان ولایت له یو شمېر دیني عالمانو او ځایي چارواکو سره وکتل. د جوزجان ځایي چارواکو په دغه کتنه کې د یاد ولایت ټولنیزي امنیتي او اداري وضعیت په تړاو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ته معلومات ورکړ او زیاته یې کړه چې ځایي چارواکي او مجاهدین خپله ټوله هڅه کوي ترڅو په خپلو برخو کې د خلکو ته غوره خدمتونه وړاندې کړي. دیني عالمانو په دغه کتنه کې په جوزجان ولایت د ښوونې او روزنې روغتیا او پراختیا چارو موضوعاتو خبرې وکړي او د اسلامي اماراتو مسؤلینو څخه دغو برخو ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په دغه کتنه کې ویل چې د اسلامي امارات دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستې دي او مسؤلین د نظریات او وړاندیزونو هرکلی کوي او هڅه کوي نظریات او وړاندیزونو ته په پام کې او همداراز موجودو امکاناتو ته په کتو هغو ته رسیدګي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارات هڅه کوي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي ترڅو ټول خلک په عادلانه ډول له عامه خدمتونو څخه برخمن شي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وايي د حکومتي بنسټونو د خدماتو د وړاندې کولو لړۍ به لا غوره او پراخه شي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د هیواد په بیلابیل ولایتونو له یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو، مجاهدینو او دولتي ادارو له یو شمېر مسؤلینو سره وکتل. ګډونوالو په دغه کتنه کې سیاسي مرستیال ته د حج د مبارکي فرضي د ادا کولو له امله مبارکي وویله او د نوموړي د روغتیا او خدمت لپاره یې دعا وکړه. یاد قومي مشرانو همدارنګه له نظام سره د خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې افغان ولس د باثباته او اسلامي امارات غوښتونکي دي او په دې برخه کې به له هېڅ راز هڅو مخ وانه اړوي. په ورته وخت کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په دغه کتنه کې د امنیت په ټینګښت له اړوندو ادارو سره د خلکو د همکارۍ له امله مننه وکړه او زیاته یې کړه چې اسلامي امارات ټوله تکیه پر ملت ده او د حکومت د پرمختګونو سبب د خلکو لوري اسلامي نظام ته لاس ورکول دي. نوموړي همدارنګه دولتي ادارو ولس ته د خدمت وړاندې کولو په برخه کې مسؤلې وبللې او ویلي د حکومتي بنسټونو د خدماتو وړاندې کولو لړۍ به لا غوره او پراخه شي.
او میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اختریزي سیالۍ د شهید غلام نجیب لوبډلې پر بریا پای ته ورسېدې. میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند شیخ آباد چمن کې د 50 لوبډلو ترمنځ د والیبال اختریزي سیالۍ د لوی اختر په دومره ورځ پیل شوې. پرون د شهید غلام نجیب لوبډلې په اتلوالۍ پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ موخه د ځوانانو اتحاد او له نشهیي توکو څخه مخنیوي او د والیبال سیالۍ ته لا پراختیا ورکولو. اتلې لوبډلې ته کاپونه او ستاینلیکونو ترڅنګ 10,000 افغانۍ او دویم مقام ګټونکې لوبډلې ته 10,000 افغانۍ د ډالۍ په توګه ورکړل شوې. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.